السلام علیکم ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم. ملګرو نن در سره د یوټیوب چې کوم د پروموټ کولو طریقه ده ټیک ده، نو هغه درته نن ښایم چې مطلب تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو خپل یوټیوب چې کوم دی دا پروموټ کوئ. 5 طریقې درته نن در ښایم په دې ویډیو کې ټیک ده. شپږ طریقې در ښایم، یعنې چې مطلب تاسو د هغې په ذریعې چې کوم دی که نه خپل یوټیوب څه کوئ پروموټ کولی شئ ټیک ده. نن به درته په دې ویډیو کې دغه شپږ طریقې در ښایم، بالکل سټپ بای سټپ را سره لاړ شئ. خو تر اوسه پورې که تاسو چېرته دغه چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا چینل درته چې کوم دی دا اورمر ټیک زون چې کوم دی ټیک ده دا سره څه کوي دا تاسو در سره جوین کوئ ټیک ده، سبسکرایب کوئ. نو نن راځو تاسو ته دغه طریقې ښایم چې مطلب دغه څه طریقې دي. نن په دې ویډیو کې مونږ هغه چې کوم دی سټپ بای سټپ زده کوو ټیک ده. یعنې مطلب تاسو خپل یوټیوب چې کوم چینل دی یعنې که تاسو دې نه تنګ یې چې مطلب تاسو سهار راپاڅئ او تاسو خپله یوټیوب سټوډیو چیک کوئ او تاسو چې کومه یوټیوب سټوډیو ده تاسو هغه هم اک شانتي وي، نه مو ویوز راغلي وي، نه مو چې کوم دی سبسکرایبر راغلی وي، نه مو چې کوم دی مطلب دا دی چې لایک کمنټ خو بیا هسې هم نه وي چې ویوز او سبسکرایبر نه وي ټیک ده. نو دغه 5 طریقې درته نن در ښایم، دا ډېرې چې کوم دی اهمې دي. تاسو چې کوم دی دا ځان سره څه کوئ، یعنې مطلب دا تاسو ځان سره یادې کوئ، په دې باندې تاسو عمل وکئ. ملګرو په هغې کې چې کوم لومبی سټپ دی مونږ سره هغه دی مونږ سره څه زیاتې ویډیوګانې شیر کول ټیک ده. مطلب تاسو چې کله یوټیوب چینل جوړ کړئ د هغې سیټینګ میټینګ وکړئ چې تاسو چېرې سیټینګ باندې نه پوهېږئ نو هغه سیټینګ چې کوم دی ما په خپل دې چینل کې درته طریقه در ښودلې ده. تاسو په هغه طریقې باندې داسې کار وکړئ چې تاسو په هغه طریقې باندې د چینل سیټینګ وکړئ. سیټینګ نه بعد به تاسو چې کوم دی څه کوئ، تاسو به چې کوم دی سټپ نمبر 1 چې کوم دی که نه تاسو به ویډیوګانې چې کوم دی دا به څه کوئ، دا به تاسو زیاتې شیر کوئ ټیک ده. مطلب ویډیو به یعنې چې کوم دی خامخا شیر کوئ په دې کې. که تاسو چېرته دا نه کوئ نو تاسو چې کوم دی دا سبسکرایبر او د ویوز تمه بیخي مه کوئ ټیک ده. نو په دې کې لومبی سټپ دا دی چې تاسو به چې کوم دی ویډیوګانې زیاتې شیر کوئ ټیک ده. په دې باندې به تاسو څه کوئ، عمل کوئ ټیک ده. که په دې باندې چېرته تاسو عمل نه کوئ په دې لومبني باندې که تاسو چېرته عمل ونه کړو نو تاسو چې کوم دی بالکل دغه چینل چې کوم دی مخکې د تګ چې کوم دی هېڅ امید نشته چې دا مخکې لاړ شي، دغه بالکل څه چانس مانس نشته. ښه ملګرو دې نه بعد چې کوم دی مونږ سره دویم چې کوم سټپ دی یا دویمه کومه طریقه ده هغه مونږ سره چې کوم دی که نه ټایټل ښه جوړول ټیک ده. یعنې یو ښه ټایټل جوړول سره سره چې کوم دی ټایټل بدلول ټیک ده. یعنې مطلب چې تاسو کوم ټایټل جوړ کړئ ټیک ده، تاسو کوم ټایټل یوټیوب ویډیو له ورکړو، تاسو یو ټاپک باندې ویډیو جوړه کړه او تاسو په هغه ټاپک باندې چې کوم هغې له تاسو کوم ټایټل سلیکټ کړو، کوم ټایټل مو له ورکړو ټیک ده، تاسو هغه چې کوم دی شیر کړئ ویډیو نو چې کوم دی ورځ بعد یا 2 ورځې بعد په هغې باندې کوم داسې ویوز میوز رانغل تاسو داسې کار وکړئ چې لاړ شئ یوټیوب ته یوټیوب سټوډیو ته او د هغلته نه چې کوم دی ایډیټ کوئ ویډیو او هغه ټایټل چې کوم دی هغه تاسو څه کوئ بدل کړئ. تاسو کم از کم د چیټ جی پی ټي په ذریعې سره چې کوم دی تاسو خپل چې کوم ټایټل وي هغه داسې کار کوئ چې هغه په هغې باندې مختلف قسمه ټایټلې جوړوئ ټیک ده. او هغه ټایټل تاسو ځان سره یاد ساتئ او هغه چې کوم دی هغلته نه کاپي کوئ او بیا هغه ټایټل څه کوئ هغه په هغې کې څه کوئ بدلوئ ټیک ده. نو دې په ذریعې چې کوم دی تاسو کولی شئ چې ستاسو کوم چینل دی هغه څه شي پروموټ شي ټیک ده. نو دا چې کوم دی دا موږ سره دویمه طریقه ده. دې سره سره موږ سره راځي چې کومه درېیمه طریقه ده یا چې کوم درېیم سټپ دی هغه به تاسو څه کوئ چې تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو به هېڅ کله د غټو یوټیوبرانو نه به چې کوم دی سوځئ به نه ټیک ده. یو کس دی هغه په یوټیوب باندې چې کوم دی ډېر وخت کار کړی دی ټیک ده، هغه په هغې باندې کار کړی دی او هغه ویډیو شیر کړي دي هغه چې کوم دی په میلیونز کې یا چې کوم دی لکونو کې یا چې کوم دی کروړونو کې یا چې کوم دی زرګونو کې د هغه ویوز راځي، د هغه لایکس کمنټس راځي، د هغه سبسکرایبرز راځي. نو ته به چې کوم دی هېڅ کله هم د هغه نه څه کېږي سوځې به نه ټیک ده. سوځېدل به چې کوم دی تاسو نه کوئ ټیک ده. تاسو داسې کار کوئ چې تاسو به خپل چې کوم دغه دی یوټیوب دی تاسو مطلب چې کوم دغه باندې شروع کړی تاسو به چې کوم دی هغې له توجه ورکوئ، تاسو به خپلې ویډیوګانې شیر کوئ ټیک ده. مطلب زیاتې ویډیوګانې تاسو شیر کوئ ټیک ده. ټایټل خبره مې درته وکړه ټیک ده. بل چې کوم دی د غټو یوټیوبرانو به تاسو نه سوځئ چې تاسو کله دغه یوټیوبرانو پسې ګرځئ تاسو بیا څه کوئ تاسو به بیا څه بیا به پاتې ټیک ده. نو داسې به تاسو چې کوم دی هېڅ کله نه کوئ. تاسو چې کوم دی خپل چې تاسو چینل کوم مقصد له جوړ کړی وي تاسو به چې کوم دی هغه مقصد په دې باندې پوره کوئ ټیک ده. هم ملګرو موږ سره چې کوم دی څلورم سټپ دی ټیک دی یا څلورمه کومه طریقه ده هغه چې کوم دی موږ سره دلته دا کوالټي ښه ساتئ مقدار نه ټیک ده. مطلب تاسو چې کومه کوالټي ده تاسو د یوټیوب ویډیو جوړولو تاسو چې کوم دی هغه ښه ساتئ. ما لیکلی چې مقدار نه
ټیک ده. خو د مقدار مطلب دا نه دی چې ته د کوم دی په هفتو کې څه کوئ، یا تاسو ته یو ویډیو شیر کوئ او بس بیا چې کوم دی په آرام ناستئ. ټیک ده. نو تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو به کوالټي ښه ساتئ، خو دا مطلب دا نه مقدار نه چې کینې مطلب ته به ویډیو نه شیر کړې، تاسو به خپلې کوالټۍ سره سره تاسو به مقدار مطلب دا نه ساتل، مطلب دا نه دی چې ته ویډیو مه شیر کوه، نه ویډیوز شیر کوه. ټیک ده. خو کوشش کوه چې ستا کوالټي ښه وي. ټیک ده. چې ستا کومه کوالټي ده چې هغه برابره وي، ښه مزېداره وي. ټیک ده. ته به چې کوم دی په دې طریقې سره به ته څه کېږي، ته به انشاءالله چې مخکې ځې. ټیک ده. نو داسې چې کوم دی تاسو مونږ سره څلورم سټپ د دې نه علاوه چې کوم دی مونږ سره راځي 2 سټپه درته نور هم ښایم، 5م سټپ، 6م سټپ هم درته ښایم، تاسو په دې باندې عمل وکړئ. ټیک ده. د دې نه علاوه چې کوم دی بلې ویډیو کې به تاسو چې کوم دی بیا نه ویډیو اوږدېږي، هغې کې به تاسو چې کوم دی نور یو څو سټپ ښایم 4-5 چې په دې تاسو کله عمل وکړئ تاسو به کامیاب یئ. مونږ سره چې کوم دی 5م سټپ، ټیک ده، 5مه طریقه ده ما لیکلي دي چې سب ټو سب مه کوئ. ټیک ده. تاسو به کتلي اکثر چې کوم دی په د یوټیوب سوري په فیسبوک باندې داسې چینلې دي، داسې ګروپونه دي چې هغې کې لیکلي سب ټو سب. ټیک ده. تاسو کمنټ وکړئ چې لکه 5 ورسز 5 او 6 ورسز 6. ټیک ده. ټیک ده. نو تاسو چې کوم دی چاله یو چینل سبسکرایب کوي، مطلب هغه هم نه یو کې 2 کوي، آینده 2 کې تاسو څومره جیمیلونه کوئ تاسو له هغې هم دومره کوئ. دا چې کوم دی بالکل تاسو دا څه کوئ، دا ونه کوئ. ټیک ده. تاسو چې کله دا وکړئ، ټیک تاسو مطلب مثال کے طور پر تاسو 100 داسې کار وکړئ چې 100 کسانو تاسو 100 جیمیلونه مطلب 100 کسانو تاسو چینل سبسکرایب کو او هغه تاله سبسکرایب کو. ټیک ده. نو د چې کوم د 100 دغه وي د چې کوم دی په دې باندې ویوز نه رسي. ټیک ده. په دې باندې ویوز نه رسي، دا صرف سبسکرایب وي. نو چې کله دا صرف سبسکرایب وي او په دې باندې ویوز نه رسي، نو چې کوم دی یوټیوب والا وي نو هغه چې کوم دی دا ګوري، نو دا بیا چې کوم دی د چینل تاسو سبسکرایبر خو وي، ټیک ده، سبسکرایبر خو په دې باندې وي، خو دا سیټ ټکي. ټیک ده. دا بیا مخکې نه ځي. نو دا چې کوم دی هسې فضول ټایم خرابول دي چې هغه سب ټو سب دپاره ته څومره کوشش کوې او خلکو له سبسکرایب کوې او هغه تا له سبسکرایب کوي، دې په ځای چې کوم دی ته یو ښایسته مزېداره ویډیو جوړه کړه او هغې دپاره چې کوم دی ټایټل او تمنیل دا مزېدار جوړ کړه، نو انشاءالله ته به چې کوم دی په دې به کامیاب وي. نو سب ټو سب نه به تاسو ځان لرې ساتئ. ملګرو مونږ راغو د خپل شپږمې چې کوم د مونږ ټپس دی، شپږم ټپ هغه داسې دی چې مطلب مونږ ما دلته لیکلي دي چې یوټیوب یو تجارتي پلیټفارم دی چې ته چاته پیدا ورکوي، هغوی به تاسو له ټایم درکوي. ټیک ده. مطلب په یوټیوب باندې به ته داسې قسمه ویډیوګانې شیر کړې چې هغې کې د چا فایده وي. ټیک ده. اوس چې دا کومه ویډیو تاسو ګورئ، ټیک ده، په دې ټایم کې نو دا چې کوم د ستاسو د فایدې دپاره ما وکړه. ټیک ده. دا چې کومه خبره درته ما وکړي دې کې ستاسو فایده ده. ټیک ده. نو که مثال کے طور پر تاسو داسې ویډیوګانې جوړوئ چې په هغې کې د چا فایده وي. ټیک ده. اوس ډېرو کسانو ته به دې کې خپله فایده نه ښکاري، خو دا چې کوم دی نوي یوټیوبران دپاره چې کوم دی دې کې ډېره زیاته فایده ده. نو تاسو داسې کار کوئ چې ستاسو مطلب د چا د فایدې دپاره ویډیو جوړوئ، نو هغوی به تاسو له خامخا ټایم درکوي. ټیک ده. چې کله تاسو له هغې ټایم درکوي نو چې کوم دی تاسو مخکې روان یې. نو دا چې کوم دی 6 سټیپونه وو. ټیک ده. روانې ویډیو کې چې کوم دی نور چې کوم سټیپونه دي انشاءالله هغه هم درته ښایم، بیا دلته ویډیو اوږدېږي.